وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د ښځې اولاد پیدا سي نو 40 ورځو نه وروسته که جمعه سړی ورسره وکړي پروا خو به نه کوي. نه محترمه، شرعاً مشکل نه لري. الله دې جوړ لره کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي یو سړی د قصدن لمونځ نه کوي. محترمه، قصدن لمونځ کول د موږ د امام صاحب په مذهب کافر کیږي نه، نه نکاح فسخه کیږي. الله دې ښه لره وروره، ګناهګار ده. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. داوود په نامه یو ورور پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه دا ده: خور 25 کاله مخکې مړه سوې ده، زمنې اوس حق غواړي. محترمه، 15 کاله بعد محکمه دا غږ نه اوري. الله دې ښه لره وروره، دا 25 کاله دوی چیرې ول؟ وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې الله عز وجل خو قرآن کې وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله پاکه ته په موږ داسې د ما په مور و پلار داسې مهرباني وکړي لکه تا چې په ما مهرباني کړې. نو دی وایي چې بیخي پې کړې نه ده مور و پلار. نو محترمه، تنها چې مور و پلار ګوره که ته ځان سره فکر وکړې د صغر په حالت کې چې د تا نفقه کړې، بیا هم مور و پلار ده، سبب د تا د ایجاد ګرځېدلی په دنیا کې. نو چې مسلمانان وي محترمه، دا په تا باندې حق ده چې ته به دا دعا ورته کوې. الله دې ښه لره. او بیا خامخا تکلیف مور ته نه چې ته په خېټه ګرځولې، دا څومره لویه ستړې ده وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسې.